بسم الله الرحمن الرحیم. کپرس که تاسو در روان لیکچرشپ پوسټونو لپاره تاسو تیاری کوئ نو د هغې دپاره اونلی سټپ دا دی چې ستاسو په ملګرو کې ستاسو په کلي کې څوک په د خیبر پښتونخوا پبلک سروس کمیشن په درو باندې لیکچرر شوی د هغه سره کښېنئ د هغه تپوس کوي یاره تو د کوم پروسس نه تېر شوی چې تو لیکچرر شوی نو هغه به تا په ښه طریقه باندې چې دی هغه ګایډ کړي. دا کومې خبرې چې زه ستاسو سره شیر کوم دا د یو لیکچرر زباني خبرې دي چې څنګه هغه په یو ډیګري کالج کې چې لیکچرر شوی دی او د کوم پروسس نه هغه تیر شوی. ګورئ په دې کې اوله دا خبره ده چې کله تاسو د لیکچرشپ تیاری تاسو کوئ نو تاسو به د دوه سټیجونو نه پاس کېږي. په دې کې چې کوم آنلاین سټیج دی هغه ریټن ټیسټ دی. هغه ریټن ټیسټ چې هغې کې به تاسو د بي ایس د لیول کورس یا چې کوم ایم ایس سی لیول کوم کتابونه دي تاسو ویلي هغه به تاسو ګورئ. نو دا چې دی ریټن ټیسټ شو په دې کې ټوټل 45 ایم سی کیوز دي. ټیک شو څونه ایم سی کیوز دي پکې 45. بل دویمه سټیج په دې کې انټرویو ده. انټرویو چې دی هغه به ستا د سبجیکټ متعلق وي د هغې نه علاوه ته به ډیمو ورکوې پریزنټیشن به ورکوې ستا ټیچینګ میتھډ به ګوري او د ټول نه غټه خبره دا ده چې ستا به کانفیډنس لیول چې دی هغه چیک کوي. خو په دې کې ضروري خبره یوه دا ده چې تاسو به په اردو ژبه باندې دا ډیمو او په اردو ژبه باندې د انټرویو چې دی هغه ورکوي چې ستاسو اردو لینګویج کمپلیمنسي چې دی هغه برابري. ټیک ده. بل چې کله تاسو دا تیاری کوئ نو په دې کې آفیشل سلیبس چې دی هغه ضروري دی. یو سلیبس خو داسې چې که فرض کړه د زوالوجي لیکچرشپ ټیسټ یا د باټني لیکچرشپ ټیسټ نو تاسو به د زوالوجي کوم کورسونه بي ایس په لیول باندې چې تاسو ویلي یا د باټني بي ایس په لیول باندې چې تاسو ویلي هغه به تاسو چې دی ګورئ. خو آفیشل سلیبس ته به تاسو صبر کوئ چې سلیبس کې چې دی څه دي. د آفیشل سلیبس سره سره کم تیر شوي 15 کاله چې کم ټیسټونه شوي دي د لیکچرشپ د هغه پیپر چې دی به تاسو ځان پیدا کړئ نیټ پر میلاویږي. ټیک ده. ها ستاسو فوکس په پسه باندې په بي ایس کې چې تاسو کوم کتابونه ویلي کوم مضامین تاسو ویلي په ایم ایس سی لیول باندې تاسو کوم مضامین ویلي هغه تاسو ګورئ. اف ایس سی چې دا د دې چې کوم بوکس دي هغه سره وګورئ ځکه چې په دې 45 ایم سی کیوز کې څلور 15 ایم سی کیوز چې دي هغه د اف ایس سی د لیول نه راځي باقي چې دا هغه ستاسو د بي ایس او د ایم ایس سی د لیول نه راځي. ټیک شو. کتابونه به تاسو کم ګورئ ځان به چې د ایم سی کیوز لپاره یو ګایډ پیدا کړئ یو ښه غوندې ګایډ که تاسو چې د پی ډي ایف فارم کې نیټ نه ډاونلوډ کوئ که تاسو چې د ځانه چې د بوک سیلر نه لئ. بل ستاسو د وختو چې کوم یونیورسټي کې چې تاسو کوم نوټسونه جوړ کړل دي تاسو به ځانه کاپیانې اخیستي بیا به تاسو نوټسونه جوړ کړي کېدای شي ټیچرانو تاسو سره چې د پی ډي ایف فارم کې کتابونه شیر کړي نه هغه څیزونه چې دی ځانه به پیدا کړئ. ټیک ده. د هغې نه علاوه پی ډي ایف بکس په دې باندې مزور ورکوئ. یونیورسټۍ کوم سټوډنټان چې هغو سره کتابونه زیاتره چې دی نه دوی خپل نوټ چې دی هغه جوړئ خو د سبجیکټ متعلق کم پی ډي ایف بکس چې دي هغه به ځانه پیدا کړئ. ټیک ده. د ورځې کم از کم دا د یو لیکچرشپ د زباني خبره ده چې کم از کم چې ستا سټډي بالکل نه وي تو د زیرو نه سټارټ هلې نو کم از کم چې 15 غنټې تو د ورځې سټډي کې چې کم ایم سی کیوز فرض که تو ګورې کله چې ماسخوتونو د کېږي نو د دغه ایم سی کیوز ریویژن چې دی دا په اخره کې کوه. ټیک شو. په دې کې زیاتره به کوم څیزو باندې فوکس ورکوئ په ډیفینیشن باندې که په کې فارمولاز راځي ایس آی یونټ شو لا شو ساینټسټ شو انوینشن شو او ډایګرام کې چې کوم نومونه لیکلي د هغې چې کوم ایکسپلینیشن دی په هغې باندې ځان پوه کړئ ځکه چې ایم سی کیوز د دغه ځینې چې دی ایکسټریکټ کړئ. بل انټرویو د دې داسې چې کله تاسو انټرویو ته کښېنئ تاسو ته وایي چې تاسو به اردو ژبه وایئ په اردو ژبه ستاسو نه انټرویو علي اول هغه وایي چې دا تپوسونه به کې اکثر کوي چې تا ریسرچ ټاپک چې دی ستا څه دی مطلب تا تیسیس په کوم ټاپک باندې کړي دي په هغې کې چې دی ستا نه تپوس کولی شي ستا نه دا تپوس هم کولی شي چې تو لیکچرشپ دا ټیسټ ورکوې تو لیکچرر ولې جوړېږې تا ته په دې کې څه کشش ښکاري په دې لیکچرشپ کې تا ته څه اټریکشن ښکاري چې تو دې طرف ته راځې او تو لیکچرر چې دا جوړېږي دا تپوس تاسو خپل ځان وکړئ چې تاسو لیکچرشپ له تیاری ولې کوئ. بل زموږ سره دا دی چې تاسو دا هم ویلی شي چې په سکول ټیچینګ کې او په کالج ټیچینګ کې فرق څه دی ځکه چې تو به ډیګري کالج ته ځي 17 سکیل لیکچرر چې دی هغه به جوړېږي نو په سکول لیول او کالج لیول کم ټیچینګ چې دی په دې کې ډفرنسز چې دی تا ته څه ښکاري نو داسې قسمه تپوسونه چې دي دا به تاسو ځان وګورئ دا تاسو له مې شارټ اوورویو درکړه چې په دې طریقه باندې تاسو خپل تیاری چې دی هغه کولی شئ چې کله ایډورټایز شي نو انشاءالله کوشش به کوو دغه وختن په وختن زه یم چې یو لیکچرر نه زه انټرویو والم هغه تاسو سره په دې پیج باندې چې دی هغه شیر کړم نو تاسو په صحیح طریقه باندې چې دی هغه ګایډ شي. تھینک یو ډېره مننه.